السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو ټول؟ زه امید ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ. نن به موږ ستاسو وړاندې یو سنیکس ریسیپي جوړو. د دې نوم دی کټلس. کټلس خو مختلف طریقو سره هر ځای کې جوړیږي، لکه ډېر چې کوم کامن کټلس دی، چکن کټلس یا د پټیټو کټلس. نو نن به موږ ستاسو وړاندې نوډل کټلس تیارو. دې کې به هم موږ الوګان استعمالو، خو دې کې به موږ یعنی نوډل چې کوم دی د هغې استعمال به کېږي. نو نوډل مختلفو طریقو سره استعمالیږي، مختلفو شیزونو کې. ماشومان نوډلز ډېر زیات خوښوي، بلکې هر څوک یې خوښوي، هر عمر والا خلک. نو ګرانو کتونکو، نن چې موږ کومې دې کې سبزیانې استعمالو، تاسو دې نه علاوه سبزیانې هم په دې کې اچولی شئ، لکه مټر پکې واچوئ، ګازره پکې واچوئ. دې نه علاوه چې ستاسو کومه سبزي خوښه وي هغه پکې استعمالولی شئ. او هغه ماشومان چې کوم کور کې فساد جوړوي او شیزونه نه خوښوي، چې کوم مور ورله تیار کړي، نو هغې دپاره هم دا یو ډېره ښه آیډیا ده چې دې شکل کې ورله کټلس جوړ کړي، نو بیا هر چاله دا اکسیپټیبل وي او دا نیوټریشس دي، مزیدار دي، هیلدي دي. دې چې موږ تاسو ته وښیو چې دې کې کوم شیزونه استعمالیږي. نو نوډل کټلس جوړولو دپاره چې کوم شیزونه پکار دي هغه به موږ تاسو ته وښایو. ټول نه اول به موږ یو پیکټ نوډل راوالو او دا به موږ اوبو کې لږ ساعت له جوش ورکړو. اوبه به ترې بیلې کړو او یو دوه پیازان ورکوټي کټ کړي، زیرې پاوډر لږ شان، مالګه، شین مرچکې ورکوټي کټ کړي، سور مرچکې پاوډر، چاټ مساله لږ شان، اوچې دھنیې پاوډر لږ شان او ثابته زیره کټ کړي، دھنیا، یو دوه هګۍ، نوډل مساله او یو څو الوګان کوم چې مونږه جوش ورکړی دی، نرم شوي دي. نو ټول نه اول به مونږ الوګان میش کړو. الوګانو کې به اوس مونږ کټ کړی پیاز واچو. که ستاسو پیاز زیات خوښ وي نو لږ زیات واچوئ او که نه نو بیا لږ کم واچوئ. شنې دھنیې پاڼې، زیره ثابته، دھنیا پاوډر، سور مرچکې او چاټ مساله پاوډر، لږ شان زیرې پاوډر، مالګه، شین مرچکې. او اوس به موږ دا نوډل راوالو او دا به لږ ورکوټي سایز کې کټ کړو. او نوډل سره چې کومه تیاره مساله راځي هغه به هم موږ په دې کې مکس کړو په نوډل کې. اوس به دا ټوله مساله موږ په دې نوډل کې ښه طریقې سره مکس کړو. دا نوډل به اوس موږ د پوټیټو چې کوم د الوګانو مکسچر و دې کې به واچوو. دا هر څه به موږ ډېر ښه طریقې سره مکس کړو. یو لوښي کې موږ یو هګۍ ماته کړله او بیا هم کنټې سره ښه مکس کړله. دا به موږ په دې کټلس باندې برنه لګو. نو خپل لاسونو باندې موږ کوکینګ آیل ولګول. که تاسو ډېر زیات سینسیټیو وئ نو بیا په خپل لاسونو باندې دستانې وخیجوئ. نو دې نه یو پورشن راوالی مکسچر نه او داسې یې کېدی. که تاسو غواړئ چې ستاسو یو سایز راشي نو داسې یو سانچه شان یا داسې یو رنګ شان هګۍ جوړولو والا دا هم تاسو استعمالولی شئ. دا به راوالی او داسې به کټلس چې کوم دی دا به تیار کړئ. نو ټول به یو سایز کې برابریږي. اوس موږ کټلس تیار کړو او هګۍ مکسچر کې مو واچولو. او دلته موږ یو لوښي کې نان سټیک پین کې لږ شان تیل راخستی دي، ځکه چې کوم الوګان دي او نوډل دي هغه اول نه موږ پاخه کړي دي. نو دې دپاره ډېر زیات تیلو ضرورت نشته. چې د دې ښکلی شان ګولډن رنګ راشي دا به بیا پوخ شي. نو دې طریقې سره به موږ جوړو. که تاسو غواړئ نو تاسو په دې باندې بریډ کرمز هم لګولی شئ. اوس به موږ د چولې فلیم لږ شان زیات کړو. دا دوه موږ فلپ کړل، د دې داسې ښکلی شان رنګ رالو. اوس به دا نوره هم چې پخه شي دا به هم موږ په بل طرف باندې واړو چې دا هم ښه پخه شي. نو زموږ نوډل کټلس تیار شول. تاسو دا روجو سره خوړلی شئ، پراټې یا چپاتی سره خوړلی شئ. دې نه تاسو برګر هم جوړولی شئ، سینډوچ ته جوړولی شئ، چایو سره یې خوړلی شئ.
ماشومانو دپاره بیسټ فود دی. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زما دا ویډیو ډیره زیاته خوښه شوې وي. نو زموږ دې ویډیو له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ.